جنون در پسې جانان ډېر ډېر مې جړلې دې پرون در پسې جانان ډېر ډېر مې جړلې دې پرون در پسې یو وارې بیا په دې لار راشه په زوړ بورجل باندې به بیا ولاړه یما وطن خو ستا د لاس وران شنو چې تورې سترګې ګرځي دې سره سره لاسونه یار مې د تورو خوږو مینوالو مونږ یو ځل بیا د خپل یوټیوب چینل د شیشې نه تاسو ته مخامخ راغلی یو ډېر غټ انتظار نه بعد یو ځل بیا امین تاریاک صاحب د خوا له مونږ راغلی یو او هغوی به څه نوې اشعار مونږ او تاسو سره شریک کوي راځئ چې د هغوی نه دا نوې اشعار مونږ واورو امین تاریاک صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ډېره ډېره مننه تاسو یو ځل بیا مونږ ته دا مقرره کړله نو اشعار خو ډېر دي دې وخت کې به زه تاسو ته یو دوه شعر وړاندې کړم د دنیا دا څنګه ژوند شه خدایه خیر د دنیا دا څنګه ژوند شه خدایه خیر بې ګناه هر خواته جنګ شه خدایه خیر ګاونډي د ګاونډي نه خفه ګرځي ګاونډي د ګاونډي نه خفه ګرځي رور د خپل رور نه پسنګ شه خدایه خیر او تجارت ټول په دروغو باندې کیږي تجارت ټول په دروغو باندې کیږي هر یو څیز خرڅ په قسم شو خدای خیر او زنګ یقین په ډاکټرانو باندې جوړ دی زنګ یقین په ډاکټرانو باندې جوړ دی رانه پاتې تعویز دم شو خدای خیر او د یو بل اشر غوبل بخه پپړو د یو بل اشر غوبل بخه پپړو اوس بنیت ټول لم شو خدای خیر د پښتو او د آیا وختونه لاړو د پښتو او د آیا وختونه لاړو روغ غیرت او ناموس ننګ شو خدای خیر ای تاریا کدا د نت دور شروع دی ای تاریا کدا د نت دور شروع دی په خطر کې هر قدم شو خدای خیر ها تاریاک صاحب دا خو تاسو موږ سره مینوالو سره ډېر ښکلي د اوسني دور باندې دا یو شعر موږ سره تاسو شعر کو او اوس به د دې نه بعد تاسو زموږ نه نور لا خلاصېږئ نه موږ ته به نور هم څه نوې نوې اشعار څه نوې نوې به وایې راته او مینوالو ته به یې ډالۍ کوو نو تاریاک صاحب د دې نه وړاندې بل یو دویم شعر دی په مقصد د ژوندې څوک پوهېږي نه په مقصد د ژوند څوک پوهېږي نه په لالچ د دنیا څوک مړېږي نه که ملا ورته زړه ستړی په منبر کې که ملا ورته زړه ستړی په منبر کې د آرامو نه یې څوک صبرېږي نه او تش په خولې توبې وباسي پاک الله ته د عذابه یې څوک یریږي نه او بل بند داسې دی چې باوجود د هغې داسې ګناه وکړي باوجود د هغې داسې ګناه وکړي چې په چلې شیطانان پوهېږي نه او زه تاریاک د هغه څه نه پناه غواړم چې د خدای او د رسول خوښېږي نه